بسم الله الرحمن الرحیم. محترم خویندو ډاکټر آصف اظهار یو پیره بیا تاسو سره او نن به خبره کو جناب د هغه خلکو باره کې چې د هغې په وجود کې مختلف قسم دردونه وي. اوس دردونه داسې څیزونه چې تقریبا هر انسان د درد نه په ژوند کې خامخا تېرېږي. کله اکیوټ پین یعنی چېرته ورته خوږ راخوږ شو، څه اکسیډنټ وشو، څه ټراما وشوله، یا انفلیمیشن چېرته په وجود کې پړسوب مړسوب راغی، دغه وشولو هغې سره کېږي. او بیا کرونیک پینز دي چې کرونیک پینز کې هغه خلک چې هډوکي کمزوري شي، پټې کمزوري شي، نو دا د ګوډو دردونه ورسره چې کوم دی د ملا دردونه او مختلف داسې څیزونه، او یا وجود ستړی ستومانه شي، نو اسیم وجود کې د کمزورتیا د وجې نه دا خوږ درد دا راتلی شي. اوس دا خوږونه او دردونه په انسان کې که دایمي طور وي، دا یو نیم انسان ته به هغه زیات فیل کېږي چې زه زیات ستړی کېږم، زما وجود زیات خوږېږي. یا اکثر خلک مونږ ته راشي چې ډاکټر صاحب زما خپې لاسونه ډېر زیات خوږېږي، د شپې ډېر زیات درد کوي، یا چې څه کار روزګار وکړم یا چې ستړی شم خپې مې ډېر زیات دردونه کوي. نو دې کې د ټولو نه اهم څیز چې کوم دی د دردونو دوایي نه ده چې ګینې ما ته کله هم درد کېږي نو زه د درد دوایانې وخورم او دا درد دې ټیک کړمه. لومبی په دې خبره باندې سوچ کول غواړي چې دا درد کېږي ولې. یعنی که تاسو ته څه انفلیمیشن دی، چېرته څه زخم دی، چېرته څه هم داسې مسله ده چې هغه ټیک کېدو واله مسله به په کار ده چې هغه ټیک شي او دا درد ختم شي. خو بعضې خلک داسې وي چې هغې کې هېڅ داسې مسلې نه وي، خو یاره وجود مې خوږېږي. نو اوس دا وجود دا خوږېدل دا ولې کېږي؟ د هغې دپاره د ټولو نه اهم څیز چې کوم دی د درد دوایانې خوړل نه دي. د درد دوایانې به انسان تر کومه خوري؟ یعنی یو څیز چې تا د جرړې نه نی ختم کړی او محض دا وی چې یاره دا درد چې کوم د څه وجې نه راځي هغه وجه ستا وجود کې پرته وي او ته بار بار د درد دوایانې خورې، نو دا خو علاج نه شو، دا خو خپل ځان ته نقصان شو. ځکه چې د دردونو ډېرې دوایانې تاسو به د هر یو ډاکټر نه اورېدلي چې د دردونو دوایانې چې کوم دي هم د معدې دپاره، هم د ګردې دپاره، هم د جګر دپاره دا نقصان دي څیزونه دي. او که تاسو دا استعمالوئ نو تاسو ته یقینا چې د معدې، ګردې او جګر دا مسلې کېدی شي. نو نن خبرې کوو د هغه دردونو باره کې چې کوم زموږ وجود کې وي، موږ به پوهېږو چې دا ولې دي، چې لومبی خو دا معلومات وکړو چې دا ولې دي، څنګه به دا معلومات کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د هغې علاج بغیر د دوایانو نه وکړو، چې یاره بغیر دوایه نه چې د دې دوایانو نه زه خلاص شم او د صحیح طرف ته چې کوم دی نو زما دغه لاړ شي، زما ژوند لاړ شي چې زه د دوایانو نه خلاص یم. ټول نه اهم څیز چې کوم کرونیک کې راځي هغه دی جناب هیډیک، یعنی د سر درد. ډېر خلک وایي چې زما دایمي د سر درد دی. بیا جناب دویم څیز دی جوینټ پینز، یعنی د جوړونو درد. اکثر خلک وایي چې زما جوړونو کې ډېر زیات درد کېږي. دریم څیز دی جناب د پټو درد، یعنی ماسکولر پین، چې ملا کې مې درد دی، خپو کې مې درد دی، د خپو پټې مې خوږېږي، د ملا پټې مې خوږېږي. نو دا درې داسې څیزونه دي چې دا مونږ ته اکثر پته هم نه وي چې دا ولې کېږي. اوس د دې مین وجوهات چې کوم دي د ټولو نه زیات څه کېدی شي جناب؟ دا سټرس کېدی شي، د سټرس د وجې نه سرخوږي راتلی شي، خوب پوره نه دی، آرام پوره نه دی، کار زیات دی، سوچ زیات دی، فکر زیات دی، انزایټي ډپریشن زیات دی، سرخوږ درد راتلی شي. ورپسې چې کوم دی نور داسې څیزونه لکه د جوړونو درد. جوړونو درد څه وجې نه کېدی شي؟ اوسټیوپینیا، اوسټیو ارترایټس، یعنی د کیلشیم او د ویټامین ډي د کمی د وجې نه د جوړونو کمزورتیا، د هډوکو کمزورتیا، دا څیزونه کېدی شي. بل دی چې ماسکولر پین، یعنی د پټو درد. د پټو درد ولې راځي؟ خو د کیلشیم، میګنیشیم، پوټاشیم، وایټامین ډي د دې کمی د وجې نه راتلی شي. یا ستاسو اکټیویټي ډېره زیاته ده، ولاړه ډېره زیاته ده، منډه ترړه ډېره زیاته ده، ویګرس ایکسرسایز ډېر زیات دی، دا څیزونه ډېر زیات دي. بل جناب راځي مونږ ته خاص کر چې ډېر زیات راځي جناب ملا کې اسبیڅه درد. د ملا دردونه زموږ پوسچر سره ریلیټډ دي، زموږ ناسته، زموږ ولاړه، زموږ ملاسته، خصوصا نن سبا ټیکسټ نیک یعنی په سټ کې دا دردونه چې کومې چې هغې سره لاسونه خپې هم خوږېږي، لاسونه خپې هم میږي میږي کېږي. زموږ د موبایل استعمال، زموږ د سټ دا پوزیشن چې کوم دی د ریډینګ دوران کې، آفس کې د لیپټاپ په استعمال دوران کې، خاص کر د موبایل استعمال کې زموږ د سټ پوزیشن غلط وي. بیا د شپې چې سملونو یا ډېر غټ بالښت یا تکیه یا ډېر نری د هغې د وجې نه چې کوم دی. او نن سبا دا ایل ای ډي ټي وي چې کوم دی سکرین دا مخامخ دیوال باندې لګولي او جي د بیډ اډې ته چې کوم دی دا سټ تاسې کړي او ټي وي ته ګوري او په ګنټو ګنټو پروت نو یقینا چې د سټرس راځي د سټ په مسلز باندې، د سټ په ورټبرا یعنی کړو باندې، او د هغې د وجې نه دایمي طور بیا د دې سټ، د دې اوږې او د دې ملا دا خوږېدل یو عمل شي. نو بغیر د دوای که دا څیزونه موږ دا کوو لکه عمر له خو دې څیزونه له موږ دوایانې نه شو کولی چې سټرس دپاره یا د فټیګ یا تھکاوټ دپاره یا د جوړونو د حفاظت دپاره به موږ هم دوایانې خورو. نو دې کې د ټول نه اول څیز چې راځي هغه دی لومبی چې ستاسو سټرس مینجمنټ، ستاسو آرام، ستاسو خوب او ستاسو وجود دمه کېدل چې دا په صحیح طریقه باندې دمه شي.
بیا دینه بعد راځي جناب ستاسو فلویډ انټیک، یعنی ستاسو اوبه، شربت، کاوه، دا سیزونه مایعات چې ستاسو زیات وي، تاسو ډي هایډریټډ نه وي، نو مسلز چې کوم دی د هغې فټیګ بیا ډیر ښه شي. ورسره نمکیات دا ډیر زیات ضروری د مسلز لپاره، ځکه زموږ مسلز کې خو همدغه نمکیات دي. نو نمکیاتو کې چې کوم دی ستاسو وجود کې د میګنیشیم، د پوتاشیم، د سوډیم د دې مقدار دا ډیر زیات ضروری دی، کوم چې موږ ته نارمل د مالګې نه هم حاصلېږي. او دې نه علاوه په مختلف قسم فروټس او ویجیټیبلز کې، یعنی سبزیانو کې داسې نمکیات وي، څه کې پوتاشیم وي، څه کې میګنیشیم وي، داسې سیزونه وي چې هغې نه موږ ته دا سیزونه راشي، نو زموږ د پټو دردونه، خوږونه دا ورسره ښه شي. بیا هغې نه علاوه د کیلشیم او ویټامین ډي خاص خیال ساتل، یعنی خپل وجود چې کوم دی هغه نور ته مخامخ کول، چې زموږ وجود کې ویټامین ډي جوړیږي. زموږ وجود د کیلشیم په کار دی چې هغې دپاره موږ پی، شملې، ماسته دا سیزونه استعمال کوو. بیا اکټیویټي په کار ده چې زموږ دا پټې او زموږ دا مسلز دې ته ایکسرسایز ملاویږي، نو دا به صحتمند وي. یعنی که صرف په بیډ باندې سملې او ټول ورځ پروتې او اوړې راوړې یا ناستې او ټول ورځ داسې تېره شي، نو یقینا چې هغې کې بیا دا مسلې راځي چې زموږ دا پټو کمزورتیا او دا سیزونه ورسره راشي، نو هغې سره هم د وجود خوږونه او دردونه راځي. نو زموږ د ذهن سټرس چې کم شي، په بدن باندې سټرس کم شي، نارمل ایکسرسایز، نارمل ډایټ، نارمل خوب، دې سره زمونږ د دردونه، خوږونه او دا سیزونه چې کوم دی نو دا کم شي. اوس دې نه بعد که بیا داسې څه خوږونه، دردونه وي چې هغه ني، نو هغې دپاره بیا مختلف سیزونه دي. یعنی د انټي انفلیمیټري، که مونږ د انټي انفلیمیټري دوایانو په ځای انټي انفلیمیټري هغه سیزونه استعمال کو چې کوم کې انټي انفلیمیټري پراپرټیز شته، یعنی کورکمان، هلدي، که د دې استعمال مونږ زیات کوو، جنجر یعنی ادرک، که د دې استعمال په قهوه کې، په خپله کټوۍ کې دې کې زیات کوو، دا نیچرل سیزونه دي چې بدن کې انفلیمیشن کموي او دردونه کموي. نو هلدي یا ادرک دا داسې سیزونه دي چې زموږ په وجود کې دې سره دردونه کمیږي، او دا د ډیر وخت نه د دې سیزونو استعمال کیږي چې کم یعنی تاسو کو ګوري په کورونو کې اکثر د دې سیزونو استعمال کیږي. کوم خلکو ته دا پرابلم زیاتی، هغې د دې سیزونو استعمال وکړي، نو یقینا ورسره ښه شي. بیا زر بار بار فټیګ راتلل، یعنی بار بار ستړي کېدل، د وجود دردونه راتلل، نو که دغه خلک د کجورې، د چوارې او د کشمش استعمال کوي، یعنی میوه د دې استعمال کوي، نو د دې وجود ښه وي، دا د پټو دردونه مردونه دا ورسره ښه وي. بیا نروز امپروف کولو لپاره چې دا نیوروپیتیک پینز وي، چې د درد وجود چېرته نشته، خو بس هسې زما خپو کې یا لاسونو کې مې بېچیني وي، وجود کې مې بېچیني وي او دردونه غونته راته محسوسېږي، نو د هغې دپاره زموږ د ډرای فروټس چې کوم دي، یعنی بادام، کاجو، اخروټ، کاشکاش، دا داسې سیزونه دي که د دې مونږ استعمال کوو، نو زموږ وجود اعصابي نظام هم ورسره ښي، نروز ورسره ښي، د نیوروپیتیک پینز چې کوم دي، چې کوم د نروز نه راځي، اعصابي دردونه دي، دا ورسره ډېر زیات کم شي. بیا جناب راشو که چېرته خوږ درد د هغه وجې نه راغلی، نو موسم په لحاظ باندې، یعنی که ډېر زیات ګرمي وي، خو یقینا مسکولر کرامپس وي، مسکولر دغې خوله زیاته تلي، نمکیات زیات دغه شوي، نو موږ د او آر اس استعمال کوو، موږ د اوبو استعمال کوو په ګرمۍ کې، هغې سره به ډېر ښه وي. بیا په یخنۍ کې د مسکولر کرامپس چې کوم دي، هغه د ټمپریچر د وجې نه راځي چې ډېر زیات ګرم ځای نه یخ ځای ته وځي، یخ ځای نه ګرم ته راشي، پټې چې کوم دی سختې شي، ایکسرسایز دومره وینه، نو د هغې د وجې نه د دې پټو د دغه دپاره لایټ شان ایکسرسایز په خپله کمره کې معمولي غونډه کې د ملا د پټو ایکسرسایز، د خپو ټولولو راټولولو او دغسې دا لایټ شان ایکسرسایز، او بیا ورسره چې کوم دی وارم واټر بات، یعنی په تړمو اوبو باندې مونږ ولامبو، زمونږ د وجود ټمپریچر ښه شي، نو دا زمونږ په بدن کې چې کوم کیچاو دی دا کم شي، دردونه ورسره کم شي. او هغې نه بعد چې کوم دی، نو بیا جناب لایټ شان مساج، یعنی مالش، دا اکثر که تاسو خیال وکئ، زمونږ د مشران به په حجرو کې پراتو او اکثر به لیږو کشرانو ته به ویل چې یاره زما په دې اوږو باندې لږه چاپي وکړه، زما په دې خپو باندې لږه چاپي وکړه. دغه چاپي چې کوم ده، دا مساج چې کوم دی، دا ډېر زیات ضروري دی. دې سره خو یو زمونږ د خپو د لاسونو کم مسلز یا کومې پټې چې کوم دي، هغې کې لیکټیک اسید راغلی وي، او واپس وینې ته شامل شي، ګردش کې راشي، د پټو نه لاړ شي، نو د پټو دردونه کم شي. او دویمه خبره دا ده چې دې سره دا پټې ریلیکس شي، مسلز ریلیکس شي، او دا مسلز چې کوم دی، نو د هغې خوږونه، دردونه او فټیګ یعنی ستوماني دا ختمه شي، نو دا دردونه کم شي. نو یقینا چې دا داسې یو څو څیزونه دي. او بیا خصوصا که څوک خوږ راخوږ شي، د هغې دپاره تړم ټکور یا ګرم ټکور د موسم لحاظ سره او د خوږ درد لحاظ سره، او یا اکیوټ پین کې چې کله ټراما وشوله او دا خوږېږي ډېر زیات، د واورې ټکور یعنی هغه ځای مکمل یخول
چې د هغه یخوالي په وجه باندې هغې کې درد او پړسوب کم شي. نو دا ډیر ضروری څیزونه دي چې کم مونږه د دوایانو د زیات استعمال نه بچ کولی شي. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو لپاره فایده‌مند وي او که تاسو غواړئ چې دا فایده‌مند دي نو دا ویډیو لایک هم کړئ، شیر هم کړئ او خپل ډیر خیال ساتئ. الله پامان.